وسا ولې ځکه نه څو لطیفې خو راته وکړه. نو ته چې وایې ځکه نه نو لطیفې څنګه وکړم؟ ښه یو لطیفه درته وایم. وایي یو روغ سړی یو ړوند سړي ته یې وایي راځه کیر وخوره. دغه ړوند ورته وایي کیر څنګه یي؟ دی ورته یې سپین یي. دغه ړوند ورته یې سپین څنګه یي؟ نو دی ورته وایي د بتې په شانتي. نو وایي دا بته څنګه یي؟ ماړه وایي هغه داسې لوړې لوړې خپې او کږه وږه غړانګې وي. هغه ړوند ورته وایي نه نه دغه زما مرۍ کین خري دغه او دا څه کې بل یو ماشوم کور ته په منډه منډه راغی. نو مور ته وایي مورې مورې مورې. هغې ورته ولې؟ وایي زه کوم ځای کښېنم؟ نو ورته غوسه شو زما په دې سر کښېنه. دې ورته وایي په کومه ور وخېږم بده واوره. یو درې پوډریان په لار باندې روان وو. یو درې چاته بلډینګ کې ولیدل. هغه یو پوډري دی بل ته ویې ته ګوره د دې خلکو څومره ښې ښې نصیبې دي څنګه ښایسته ښایسته غټ غټ بلډینګونه دي او زمونږ خوارو په قسمت کې یا ویړې وي یا چې ته ګاڼې وي. اوس په هغې کې پراتي په ځان څادرونه راکونډله کړي. اف الله داسې افسوس غوندې وکړي. نو هغه بل ورته وایي زه مړه ولې خفه کېږي؟ درې چېرته بلډینګ څه ته وایي راځه چې اوس درله په یو منټ کې جوړ کړم. جوړې بس یو بل ته بس په اوږو باندې ودرېدل. ویل دا درې چته. دغه وخت کې په یو سپی راغی. دا لاندې یو ډب و او هغه بهرنۍ وایي ولکه دا لاندې کمرې دا ور څوک ډبوي ته وګوره. ای بله واوره که نه نو په دې کې پکې هغه یو نه چې ته باد لاړله. هغه بل ورته د بلې نه اواز ورکړ. وایي مړه مونږ خو له هغه بلډینګ نه رنګ هم نه دي ورکړی چې تاسو پکې ټالۍ ولګوله. یا میلو بیا څه ته راغلې؟ څه ته راغلې؟ ته دې خبر څه چې زه څه ته راغلی یم؟ ویمه دا مخکې مې تور شوې دي که نه دا شپه زما ستاسو په تنور کې تېره کړې ده. زه تور مخ یا رکشه
ستوره په شانتي پوزه وای ښار ته مې بوزه چې چکر ولګوو شیر ولی دکان کی اخلو کی سکنا که خاط تا سره زلالم ویلالما دا شیر ولی په ما کې سټې ډکوینا بالکل راځه چې د سخر چې سره دواړه پراټه وخورو پاسې په کوټه وخورو راځه چې د سهار چې سره دواړه پراټه وخورو پاسې په کوټه وخورو راځه چې د سهار چې سره دواړه پراټه وخورو پاسې په کوټه وخورو د سخر چرګ خدای دی واخلا یزد جانان غیږې ته اوس ورسېدم تا په کوڅه کې ټوخې وکړې وکړو بابا دی کورو زتی دیرو یریدم ستاسو کیلې په کور کې پړې وشلوو تا چې کوڅه کې ټوخې وکړې وکړو زه دوړو کړه په لاس وروتم چې کوڅه کې ټوخې وکړې نیلم جانې ستاسو پر ډنګ را پسې ډېرو غپېدنه وي تا چې کوڅه کې ټوخې وکړې وکړو
سره دواړه پراټه